د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ خبر ورکړی چې د مارچ له 20 راهیسې له ایران او پاکستان نه لسګونه زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له نوموړو هیوادونو څخه د دغو کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د کډوالو عالی کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې چې د اپریل پر 18 په ریلیف ورځپاڼه کې خپور شوی ډیره کړې چې د مارچ له 20 د اپریل تر 14 پورې 93,300 کډوال له ایران څخه ستانه شوي چې له دې شمېر څخه 55,400 کسان په زوره ایستل شوي دي. دا شمېر ستنېدنه وروسته له هغې ده چې نوموړي هیواد د فروری پر 23 اعلان وکړ د یادو کډوالو د سرشمېرنې پاڼې د مارچ له 20 وروسته نه تمدیدوي. د یونیسیار د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ نیټې تر 14 پورې له پاکستان نه بیا نږدې 84,800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 19,600 کسان په زور ایستل شوي دي. نوموړي عالی کمشنري ډیروي چې د دې کډوالو 50% یې ښځې او نجونې او 58% یې ماشومان دي. نوموړي هیواد د اپریل له لومړۍ د بې اسناده او هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې ACC یا افغان تابعیت کارتونه لري او دا بهیر یې اوس نور هم چټک کړی دی.